کابل ته د ملګرو ملتونو 22 میلیون امریکایي ډالر نقدي مرسته راورسېده. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې د بشردوستانه مرستو په لړ کې نن 22 میلیون امریکایي ډالر نقدي مرسته کابل ته رارسېدلې ده. د افغانستان بانک نن پنجشنبه د مرغوم پر 13 ویلي چې دغه بانک د کابل له هوایي ډګره تر AIB بانک پورې د یادو نقدي پیسو د لیږد چارې ترسره کړي دي. د طالبانو سرپرست حکومت د افغانستان بانک ویلي د هر هغه بشردوستانه ګام څخه چې هیواد ته د اسعارو د راوړلو او د ټولنې له اړمنو کسانو سره د مرستې لامل کیږي ستاینه کوي او په دې برخه کې به خپل اغیزناک رول ولوبوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د 2022 کال تر مارچ پورې به هره اونۍ 20 میلیون امریکایي ډالر نقدي مرسته افغانستان ته استوي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو له درېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د پانګې د کنګل کېدو له کبله د دې هیواد بازارونو کې نقدي پیسې کمې شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان باوري دي که د افغانستان بازار ته ډالر ترزیق نشي د ډالرو پر وړاندې به د افغانۍ ارزښت نور هم ولویږي.